تصور وکړئ یو هیواد چې د سخت اقتصادي بحران سره مخ وي، یو هیواد چې هر کال میلیارډونه ډالر قرض اخلي، یو هیواد چې د بودیجې د اعلان لپاره هم پیسې نشي پیدا کولای، یو هیواد چې هر څو میاشتې وروسته د نړیوال صندوق یعنی IMF دروازه ټکوي، او یو هیواد چې د خپلو ورځنیو لګښتونو د پوره کولو لپاره هم له ستونزو سره مخ وي، خو همغه هیواد په عین وخت کې د میلیارډونو ډالرو دفاعي بودیجې غوښتنه هم کوي. خو پوښتنه دا ده دا پیسې له کومه راځي؟ ولی پاکستان یو ځل بیا خپله ملي بودیجه وځنډوله؟ آیا رښتیا هم د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات موجود دي که نه؟ آیا IMF له پاکستان څخه ناراضه دی؟ او تر ټولو مهمه دا چې ولې د پاکستان ځینې چارواکي ادعا کوي چې پاکستان به ډیر ژر د IMF له قرضونو خلاص شي، په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصادي ارقام بیا بل تصویر وړاندې کوي؟ آیا پاکستان واقعا د اقتصادي ځان بساینې په لور روان دی که لا هم د قرضونو، مرستو او بهرنۍ مالی ملاتړونو پر اکسیجن ولاړ دی؟ په نننۍ ویډیو کې موږ هغه موضوعات تر بحث لاندې ونیسو چې ډیری وخت په رسمي بیانونو کې نه لیدل کیږي. موږ به د پاکستان د بودیجې د ځنډ اصلي عوامل، د پوځ رول، د پوځ د بودیجې بحث، د IMF او اسلام آباد ترمنځ روان اختلافات، د IMF شرطونه، د وسلو د صادراتو ادعاوې، د چین نفوذ، د ګوادر ستراتیژیک اهمیت، د پاکستان د اقتصاد حقیقي وضعیت او داسې نور موضوعات په خلاصه شکل سره وڅېړو. نو لطفا همدا اوس در سره ویډیو لایک کړئ او خپل نظر مو راسره په کمنټ کې شریک کړئ او تر پایه مو ملتیا وکړئ. پاکستان خپله مرکزي بودیجه یو ځل بیا ځنډولې ده. که د پاکستان رسنۍ ورځپاڼې وګورئ نو هلته به د دې اصلي لامل په ډېر احتیاط او مبهم ډول بیان شوی وي، ځکه هلته ډېر خلک د پوځ د نوم له اخیستلو هم ویره لري. داسې انګیرل کیږي چې که څوک د پوځ په رول او مداخلې خبرې وکړي نو ښایي له ستونزو سره مخ شي او یا هم په نامعلومه ډول له منځه یوړل شي. خو د دې کیسې تر شا اصلي حقیقت څه دی؟ حقیقت دا دی چې د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشال عاصم منیر لا زیاتې مالي سرچینې غواړي. ستونزه دا ده چې پاکستان لا وړاندې له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، خو بیا هم د پوځ غوښتنې ورځ تر بلې زیاتېږي. ترڅنګ پاکستان تل د لویو ادعاو او جذباتي شعارونو له لارې ځان یو ځواکمن هیواد معرفي کوي. تل دا خبرې کیږي چې ګواکې پاکستان به دا کار وکړي، هغه کار به وکړي او سیمه به بدله کړي. خو پوښتنه دا ده چې د دغو ټولو ادعاو تر شا واقعي وضعیت څه دی؟ پاکستان نن په حقیقت کې په کوم ځای کې ولاړ دی؟ د نړیوالو راپورونو له مخې د پاکستان د بودیجې د ځنډ د ملکي حکومت، پوځي جوړښت او نړیوال صندوق یعنی IMF ترمنځ د روانو اختلافاتو له امله رامنځته شوی دی. خو دلته یوه مهمه خبره شته. زما په ان د پاکستان د اداري حکومت او پوځ ترمنځ د جدي ټکر خبره تر ډیره مبالغه ده، ځکه که رښتینی ټکر موجود وای نو شهباز شریف به نن د پاکستان لومړی وزیر نه وای. شهباز شریف ښه پوهیږي چې د هغه تر شا د پاکستان د ولس پراخ ملاتړ نشته. هغه د عمران خان په څیر یو ولسي او پراخ سیاسي نفوذ نه لري. همدا لامل دی چې د خپلې سیاسي بقا لپاره تر ډیره د پوځ ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې یو سیاستوال د پوځ په ملاتړ واک ته رسېدلی وي نو بیا د پوځ پر وړاندې د مخالفت جرأت نشي کولی. له همدې امله د پاکستان په واکمنه حلقه کې یو نالیکل شوی اصل حاکم دی. هر څه چې پوځ وغواړي حکومت باید ورته هو وایي. که د پوځ غوښتنه د اقتصادي واقعیتونو خلاف هم وي بیا هم حکومت د مخالفت توان نه لري. له بلې خوا پاکستان داسې مهال له دې ستونزو سره مخ دی چې اقتصاد له سختو فشارونو لاندې دی. بهرني قرضونه یې مخ پر زیاتېدو دي او د ژوند د لګښتونو لوړوالي د خلکو نارضایتي هم زیاته کړې ده. د بودیجې د اوسنۍ جنجال اصلي محور د دفاعي لګښتونو د پام وړ زیاتوالی دی. په همدې وخت کې پاکستان لا هم په پراخه کچه د نړیوالو مالي ادارو او بهرنیو مرستو پر ملاتړ ولاړ دی او د مالي نظم او حساب ورکونې لپاره تر سخت فشار لاندې دی. که وغواړو د پاکستان ټوله اقتصادي ستونزه په یوه ساده جمله کې خلاصه کړو نو موضوع داسې ده: پاکستان 100 روپۍ عاید لري خو 0 روپۍ لګوي. همدا د پاکستان د اقتصادي بحران اصلي لامل دی. د مالیاتو، صادراتو او بهرنیو حوالو له لارې دومره عاید نه ترلاسه کیږي چې د پاکستان لګښتونه پرې پوره شي. خو بیا هم حکومتي جوړښت، اداري مصرفونه او نور مالی باورونه په همغه پخواني انداز روان دي. د دې حرکت د درک لپاره یو ساده مثال داسې وړاندې کولی شو. فرض کړئ که یو موټر چلوونکي ته د بل چا یو موټر ورکړل شي او هغه یقین ولري چې د تیلو، جوړولو او هر ډول تاوان مصرف به بل څوک ورکوي، نو ډیری احتمال شته چې موټر بې پروا وچلوي او د مصرف په اړه هیڅ فکر ونه کړي. نو د پاکستان اقتصادي چلن هم تر ډیره حده همدې مثال ته ورته دی. قرضونه اخیستل کیږي، نوې مالي مرستې ترلاسه کیږي، خو د ستونزې د حل پر ځای مصرفونه لا زیاتیږي.
له همدې امله نن د پاکستان د بودیجې تر شا روانه اصلي جګړه د پیسو پر سر ده. داسې پیسې چې حکومت یې نه لري خو غوښتنې یې ورځ تر بلې لوړېږي. اوس که راشو دې ته چې IMF ولې له پاکستان ناراضه دی، نو ویلی شو چې د پاکستان د اقتصادي بحران د کیسې تر ټولو مهم لوبغاړی نن نړیوال صندوق یعنی IMF دی. په اصل کې ټاکل شوی و چې د پاکستان نوې بودیجه د جون په 5 وړاندې شي، خو دا کار وځنډېد. یو لوی لامل یې همدا روانې خبرې اترې او اختلافات دي چې د پاکستان او IMF ترمنځ دوام لري. تاسو فکر وکړئ، پاکستان په تیرو کلونو کې له IMF څخه دومره قرضونه اخیستي چې یوازې د هغو د بشپړ تاریخ او جزئیاتو د بیان لپاره جلا او اوږد بحث ته اړتیا ده. او دا لا یوازې د IMF خبره ده، که د نړیوال بانک، آسیایي پراختیا بانک، چین، سعودي عربستان، امریکا او نورو قرض ورکوونکو هیوادونو او ادارو حساب هم ورسره یوځای کړو، نو پاکستان د قرضونو حجم لا ډیر ستر انځور خپلوي. خو دلته یو مهمه پوښتنه دا ده چې ولې IMF پاکستان ته پیسې ورکوي؟ ځواب یې دا دی چې IMF یوازې قرض نه ورکوي، بلکې غواړي د پاکستان اقتصاد هم بیرته سمې لارې ته راولي. همدا علت دی چې IMF له پاکستان څخه څو اساسي غوښتنې لري. د مالیاتو د راټولولو ساحه پراخه کړئ، لا زیات خلک د مالیاتو تر نظم لاندې راولئ، غیر ضروري او بې ګټې لګښتونه راکم کړئ، مالی نظم او حساب ورکونه پیاوړې کړئ، اقتصاد د قرضونو پر ځای د تولید او پانګونې پر بنسټ ودروي. دا هغه اصول دي چې تقریبا هر بحران ځپلی هیواد د اصلاح لپاره عملي کوي. خو ستونزه دا ده چې پاکستان کې د مالی نظم او اقتصادي نظم تر اوسه پیاوړی نه دی. همدا علت دی چې هر ځل د اصلاحاتو پر ځای د نوو قرضونو غوښتنه کیږي. اوس د پاکستان او IMF ترمنځ روانې خبرې هم پر همدې موضوع راڅرخي، ځکه IMF پاکستان ته وایي تاسو موږ ته د اصلاحاتو ژمنې کړې وي، تاسو ویل چې مالیاتي عواید به زیات کړئ، لګښتونه به کنټرول کړئ او اقتصاد به سم کړئ، خو د دې پر ځای اوس بیا د لا ډیرو پیسو غوښتنه کوئ. له بلې خوا IMF ټینګار کوي چې هغه پیسې چې پاکستان ترلاسه کوي باید په داسې برخو ولګول شي چې اقتصاد پیاوړی کړي. د مثال په ډول فابریکې او صنعتونه جوړ شي، خلکو ته د کار زمینه برابره شي، د برېښنا ستونزې حل شي، د اوبو او زیربنا وضعیت ښه شي، صادرات زیات شي، اقتصاد په خپلو پښو ودرېږي. ځکه د IMF هدف دا دی چې یو هیواد دومره پیاوړی شي چې یوه ورځ خپل قرضونه بیرته ورکړل شي او د دوامداره مرستو اړتیا ونه لري. خو په همدې وخت کې پاکستان د یوې بلې غوښتنې سره مخې ته راغلی. اسلام آباد وایي موږ ته د دفاع لپاره لا ډېرې پیسې پکار دي. همدلته اصلي جنجال پیل کیږي. اما IMF پوښتنه کوي کله چې اقتصاد له ستونزو ډک وي، قرضونه زیات وي، خلک له بېروزګارۍ او ګرانیو سره مخ وي، نو ولې د اضافي پیسو لویه برخه باید دفاعي بودیجې ته ولاړه شي؟ چې همدلته د موضوع بل مهم اړخ راڅرګندېږي. که د دفاع بودیجه لوړېږي نو طبیعي ده چې د وسلو د اخیستلو بودیجه هم لوړېږي. خو بیا هم پوښتنه دا ده دا وسلې به له کوم ځای اخیستل کیږي؟ ځواب ساده دی، له چین څخه. نن د پاکستان د پوځ ډیری برخه نظامی تجهیزات د چینایي تولیداتو پر بنسټ ولاړ دي. د نړیوالو معلوماتو له مخې د پاکستان د وسلو لویه برخه چینایي سرچینه لري. خو یوه جالبه خبره دا ده چې پاکستان د خپلو وسلو د قراردادونو بشپړ مالی جزئیات ډیر کم خپروي. برعکس کله چې نور هیوادونه ستر دفاعي قراردادونه کوي نو د هغوی بیې، شرایط، د ټکنالوژۍ انتقال او نور جزئیات په رسمي ډول اعلانېږي. خو د پاکستان ډیری نظامي معاملې د پټو خبرو اترو تر سیوري لاندې ترسره کیږي. له همدې امله د دفاعي بودیجې د زیاتوالي موضوع یوازې یو پوځي موضوع نه ده، بلکې د پاکستان د اقتصاد، قرضونو او نړیوالو اړیکو د راتلونکو سره مستقیم تړاو لري. او همدا هغه دلیل دی چې IMF نن د پاکستان له حکومت څخه د سختو وضاحتونو غوښتنه کوي. خو کیسه دلته نه ختمیږي، ځکه دوستانو تر دې ځایه مو ولیدل چې پاکستان له یوې خوا د اقتصادي بحران، قرضونو او مالي کمښت له ستونزو سره مخ دی او له بلې خوا پوځ د دفاعي بودیجې د زیاتوالي غوښتنه کوي. خو که راشو هغه لوري ته چې د دې لانجې په مرکز کې ولاړ دی نړیوال صندوق یعنی IMF. اوس IMF پاکستان ته یو اساسي خبره کوي، که بودیجه جوړوي نو د ولس لپاره یې جوړه کړئ، یعنی هغه پیسې چې په قرض اخیستل کیږي یا د دولت له عوایدو راټولیږي باید تر هر څه مخکې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره وکارول شي. ځکه IMF استدلال کوي چې نن په پاکستان کې میلیونونه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په ګڼو سیمو کې د برېښنا ستونزې لا هم موجودې دي، د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود دی، د روغتیایي خدمتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی، تعلیمي نظام د ګڼو ستونزو سره مخ دی او د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې لوړېږي. له همدې امله IMF ټینګار کوي چې بودیجه باید د عامو خلکو د ستونزو د حل لپاره وکارول شي.
نه دا چې یوازې په هغو برخو کې مصرف شي چې مستقیمه ګټه یې ولس ته نه رسیږي. خو دلته د پاکستان حکومت له یوې بلې ستونزې سره هم مخ دی. پاکستان 4 غټې صوبې لري: پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان. هر کال مرکزی حکومت دغه صوبو ته د مالی ونډو او پراختیایي پروژو ژمنې ورکوي. خو اوس ستونزه دا ده چې حکومت دومره مالی امکانات نه لري چې خپلې ټولې ژمنې پوره کړي. صوبې خپلې ونډې غواړي، پوځ خپله بودیجه غواړي، همداراز IMF بیا د لګښتونو د کنټرول غوښتنه کوي او حکومت د دې دریو فشارونو ترمنځ راګیر شوی دی. همدا لامل دی چې د پاکستان د ملي اقتصادي شورا مهمې غونډې هم وځنډول شوې، ځکه لا تر اوسه د بودیجې پر مهمو برخو بشپړه موافقه نه ده رامنځته شوې. که په ساده ژبه ووایو، ستونزه یوازې دا نه ده چې پیسې کمې دي، اصلي ستونزه دا ده چې د موجوده پیسو غوښتونکي ډیر دي. هر لوری خپله برخه غواړي، خو خزانه دومره ظرفیت نه لري چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. او همدا هغه حالات دی چې نن یې پاکستان له سختو اقتصادي او سیاسي فشارونو سره مخ کړی دی. خو دلته کیسه لا نه ختمیږي، ځکه په همدې وخت کې د پاکستان ځینې چارواکي داسې ادعاوې هم کوي چې ګواکې هیواد به ډیر ژر د IMF له قرضونو بېنیازه شي. ادعاوې کیږي چې د پاکستان وسلې اوس په نړیوال بازار کې بېسارې غوښتنه لري او میلیارډونه ډالر عاید به راوړي. خو دا ادعاوې تر کومه حده له واقعیت سره سمون لري او آیا رښتیا هم پاکستان د IMF له مرستو څخه خلاصون پر لور روان دی که نه؟ حتی په وروستیو میاشتو کې ګڼو رسنیو داسې خبرونه هم خپاره کړل چې پاکستان د وسلو د صادراتو لوی قراردادونه ترلاسه کړي دي. په ځینو راپورونو کې د میلیارډونو ډالرو معاملو یادونه وشوه. ځینو رسنیو ویل چې پاکستان به د وسلو له خرڅلاو څخه ستر عاید ترلاسه کړي او ځینو دا ادعا هم کوله چې د پاکستان دفاعي صنعت اوس نړیوال بازار ته په چټکۍ سره داخل شوی دی. د دغو راپورونو تر خپرېدو وروسته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم یو ډېره لویه ادعا وکړه. هغه وویل پاکستان ښایي په راتلونکو 6 میاشتو کې د IMF مرستو ته اړتیا ونه لري. دا یوه داسې جمله وه چې د پاکستان دننه او بهر یې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړوه، ځکه که یو سخت قرضداره هیواد رښتیا هم وکولی شي د نړیوال صندوق له قرضونو ځان خلاص کړي، نو دا به یو ستر اقتصادي بدلون وي. خو پوښتنه دا ده، آیا دا ادعا له واقعیت سره برابره ده که نه؟ اقتصادي ارقام او مالي وضعیت څه وایي؟ کله چې د پاکستان د اقتصاد عمومي انځور ته وګورو نو بل ډول تصویر مخې ته راځي. پاکستان لا هم د بهرنیو قرضونو تر درانه بار لاندې دی، د بودیجې کسر موجود دی، د اسعارو زیرمې محدودې دي او حکومت لا هم نړیوالو مالي بنسټونو له ملاتړ پرته د خپلو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. همدا لامل دی چې ګڼو اقتصادي شنونکو د دغو ادعاو په اړه شک څرګند کړی. د هغوی په ان یوازې د څو احتمالي قراردادونو اعلان نشي کولی د یو هیواد د اقتصاد ټولې ستونزې حل کړي، په ځانګړي ډول هغه مهال چې اقتصاد له کلونو راهیسې د قرضونو، کمزوري تولید او مالي بېثباتۍ له ستونزو سره مخ وي. له بلې خوا منتقدین وایي چې د وسلو د صادراتو په اړه ډېرې خبرې کیږي، خو د عملي پایلو او دقیقو مالي ارقامو په اړه لا هم کافي وضاحت نه لیدل کیږي. همدا دلیل دی چې د دغو ادعاو او اقتصادي واقعیتونو ترمنځ واټن د بحث موضوع ګرځېدلې ده. که د IMF دریځ ته وګورو، هغوی لا هم د پاکستان د اقتصاد په اړه د اصلاحاتو، مالی نظم او عوایدو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په خپله ښایي چې نړیوال مالي بنسټونه لا تر اوسه پاکستان د اقتصادي ځان بساینې مرحلې ته رسېدلی نه بولي. نو دلته یو مهم تضاد لیدل کیږي. له یوې خوا چارواکي د اقتصادي بریاو او میلیارډونو ډالرو د راتګ خبره کوي، له بلې خوا حکومت لا هم د نړیوالو قرضونو، مرستو او مالی ملاتړ ته اړتیا لري. همدا تضاد دی چې د پاکستان اقتصادي بحث یو مهم موضوع ګرځېدلې ده. همداراز که اوس راشو د پاکستان او چین موضوع ته، نو ویلی شو چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان او چین اړیکې تر پخوا ډېرې ژورې شوي دي. چین د پاکستان په بېلابېلو پروژو کې میلیارډونه ډالر پانګونه کړې، لکه د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنی سیپیک له همدغو سترو پروژو څخه ګڼل کیږي. د همدې پروژو یو مهمه برخه د بلوچستان په ساحل کې د ګوادر بندر دی. ګوادر یوازې یو عادي بندر نه دی، دا د عربي سمندر پر غاړه داسې موقعیت لري چې د سیمې په ستراتیژیکو حسابونو کې ځانګړی ارزښت لري. همدا لامل دی چې نړیوال ځواکونه او سیمه ییز هیوادونه ورته په ځانګړې پاملرنه ګوري. همدا دلیل دی چې د ګوادر بندر د چین پانګونو او د پوځي همکاریو موضوعات تل د بحث او جنجال سبب ګرځي. اوس که د ویډیو ټول موضوعات خلاصه کړو، نو داسې ویلی شو پاکستان له یو سخت اقتصادي بحران سره مخ دی، قرضونه یې زیات دي، د بودیجې کسر موجود دی، ترڅنګ یې IMF د اصلاحاتو غوښتنه کوي، صوبې خپلې مالي برخې غواړي، پوځ د دفاعي بودیجې د زیاتوالي غوښتنه کوي
او حکومت هڅه کوي چې د دغو ټولو غوښتنو ترمنځ تعادل وساتي. خو تر ټولو مهمه پوښتنه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. آیا پاکستان به وکولی شي خپل اقتصاد د قرضونو له دوامداره اړتیاو څخه وباسي؟ آیا د اصلاحاتو له لارې به د مالي ثبات پر لور حرکت وکړي او که بیا به هم د نورو قرضونو لنډمهاله حل لارو او بهرنیو مرستو پر محور روان پاتې شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ځوابونه به د پاکستان د راتلونکو کلونو اقتصادي او سیاسي مسیر وټاکي.